بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د زه امیدوارم درته یو ځل بیا در شویم تر څو د پیکسلاب هغه نوی ورژن یعنې چې په وروستیو کې د مکمل بغلاني ورور لخوا اپډیټ شو غواړم همدا درته مکمل کورس تشریح کړم، نو تاسې زما ملګرتیا وکړئ او که تر اوسه پورې مو زما د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوي ویډیو تر هر چا د مخه تاسو ته در ورسیږي. راځم ملګرو د پیکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم. په دغه لاندې برخه کې ملګرو د زیړ رنګ کې تاسو ته ښکاري پیکسلاب ورته پښتو کې لیکل شوي، همدا نوی اپلیکیشن دی. اوپن مې کړو. کله مې چې اوپن کړو ملګرو غواړم د بیکګراوند یو بل بیکګراوند ورته دلته راوړم. مثلا دا بیکګراوند انتخابوم. کله مې چې دا انتخاب کړم ملګرو په دې شاوخوا تاسو ته ښکاري لیکنې دي، لوګو ده، دغه سټار علامه ده. غواړم دا ټول ترې لرې کړم چې زما بیکګراوند صفا شي، نو پر دغه ځای کلیک کوم. دا ټول د ډیلیټوم، دا ډیلیټ علامو باندې کلیک کوم، ټول به له دې ځای ډیلیټ شي. زما بیکګراوند صفا شو ښکاري ملګرو تاسو ته. نو په پورته برخه کې لومړی اپشن چې دی پر دې ځای کلیک کوم. دلته په دې لومړي اپشن کې دغه لاندې برخې شاملې دي چې لیکنه ده، اوسنی تاریخ دی، سټیکرونه دي، شکلونه دي د ګالرۍ څخه او رسمول. لومړی لیکنه باندې کلیک کوم. کله چې په لیکنه کلیک وکړو دې ځای کې تیار دغه درود شریف لیکل شوی دی. غواړم دا لرې کړم. د حذف بټن به ووهئ، د ډیلیټ علامې باندې کلیک کړئ، هغه به لرې شي. دلته به ورته ولیکم محمد. کله مې چې دا ولیکو دلته یو چې دی ردول دی، که غواړئ کینسل کې ردول وهو، که غواړئ چې اوکې کړو دا منم وهو. په منم باندې کلیک کوو. دا چې دلته مې راوستو ملګرو تاسو ته ښکاري هغه لیکنه مې دلته راغله. بل اپشن چې دی اوسنی تاریخ، که غواړئ چې د اوسنی تاریخ پکې راولئ په همدې ځای کلیک کړئ، تاسو ته به په اتومات ډول هغه اوسنی تاریخ درکړي. بل چې پکې دی ملګرو سټیکرونه، که په سټیکرونو باندې کلیک کړئ دلته به مختلفې سټیکرې تاسو ته خلاصې کړي. مثلا زه غواړم دغه سټیکر دی پکې راشي کاري ملګرو تاسو ته. دلته نور هم سټیکر شته دي، تاسې وګورئ دا ځای کلیک کړئ، دلته هم مختلفې سټیکرې موجودې دي چې تاسې ترې استفاده کولی شئ. دا اوکې کړئ. دا هم بیرته ډیلیټوم، دا هم بیرته ډیلیټوم. بل چې د ملګرو پکې شکلونه دي، که غواړئ تاسې دلته له یو شکل نه استفاده وکړئ په خپل ډیزاین کې، مربع شکل وي یا دایره وي یا سوزلي وي یا مستطیل وي، نو هغه هم امکان لري، یا سټار وي چې هر یو تاسو ته پکار وي له دې ځای کولی شئ چې پکې شکل راولئ. دا هم ډیلیټوم. بل چې دی پکې د ګالرۍ څخه، که غواړئ چې له ګالرۍ څخه کوم تصویر راوړئ نو په دې ځای کلیک وکړئ، خپل یو تصویر له ګالرۍ څخه ورته راوړلی شئ. مثلا دا تصویر زه راولم، اوکې کړئ. دا تصویر به له ګالرۍ څخه دلته راشي. دا هم ډیلیټوم بیرته. بل چې دی ملګرو پکې رسمول، پر دې ځای که تاسې کلیک وکړئ غواړئ یو څه په لاس رسم کړئ نو هغه هم امکان لري. زه پکې یو څه رسموم، مثلا داسې ښکاري ملګرو د څیرې ته ورته یو څه مې رسم کړل. که تاسې بیا نور څه رسمولی شئ پکې هغه هم له دې ځای کولی شئ. له دې ځای رنګونه پکې تغییرولی شئ، رنګ ورته هم انتخابولی شئ چې کوم رنګ غواړئ ورکړئ، هغه رنګ هم امکان لري پکې له دې ځای ورته انتخاب کړئ. نو بل پکې څه نشته دې ځای کې. دویم اپشن چې اوس راځي هغه د ثبتولو علامه ده یا سیف دی، په دې ځای کلیک وکړئ. که چیرې غواړئ تاسې همدغه کوم کار چې مو په دې صفحه کړی دا د ډیزاین په شکل تاسو سره ثبت وي او آینده کې بیا ترې استفاده وکړئ، نو د ډیزاین په شکل ثبت کړئ. دلته یو نوم ورکړئ د خپلې خوښې، په دې نوم یې ځان سره سیف کړئ. که غواړئ چې همدا د عکس په شکل در سره ثبت شي په دې ځای کې وګورئ ملګرو، عکس په شکل ثبتول، په دې ځای کلیک وکړئ. نو دا به د عکس په شکل تاسو سره ثبتېږي. دلته له هغه نه وړاندې یو څو خبرې نور دي. که غواړم دا خپل ډیزاین په سوشل میډیا کې شیر کړئ، مثلا فیسبوک، واتساپ، ټیلیګرام او دارنګه انسټاګرام باندې شیر کړئ نو هم امکان لري چې له همدې ځای ډایرکټ شیر کړئ. بل دغلته که تاسې کلیک کړئ ملګرو په دې ځای کې دوه اپشن نورې درکوي چې یو جی پی جي دی او بل پی ان جي دی. دا هغه دوه فارمټه دي چې دلته یې راکړي دي. جی پی جي چې دی د عکس په شکل لکه همدا اوس چې مونږ کوم عکس ثبتوو په همدې ډول به دا مونږ سره موجود وي. که غواړو چې د همدغه عکس کې دغه شاته بیکګراونډ نه وي او دا لیکنې دې وي نو دا چې ثبت کړو دلته ورته ویل کېږي
PNG فارمیټ چې یا بیکګراوند به لري کوو بیا به PNG فارمیټ باندې کلیک کوو په دې ډول ثبتېږي. په دغه ځای کې ورته سایزونه انتخاب شوي چې په کوم سایز باندې ته غواړې دا لیکنه ثبت شي، خو مونږ اکثره دلته یو دغه درمیانه سایز چې دی په ده کې د خپل تصویر سیف کوو، او بل چې دی که غواړو ته تصویر هغه لیکنې یا نور څه کوالټیانې خرابې نه شي نو دغه ډېر لوړ چې دی پر ده باندې کلیک کوو، په دې اندازې ثبتوو، بس زموږ هغه هېڅ هغه به کوم تغییرات به پکې نه راځي، یعنې کوم خرابوالی به له منځ ته پکې نه راځي. بل چې دی د شیر علامات چې ښکاري ملګرو تاسو ته په دې ځای کې په دې ځای کلیک کړئ، له دې ځای هم کولی شئ چې خپل ډیزاین شیر کړئ، همدارنګه سیف هم کولی شئ، پکې سایز یې هم تغییرولی شئ، له دې ځای هم کولی شئ. بل چې تاسو ته ښکارېږي ملګرو دغه د کتاب شکل چې ښکاري، که په دې ځای تاسو کلیک وکړئ دلته مختلفې دعاګانې دي، درود شریف دی، غوره ویناوې دي ځای په ځای شوي پکې. که په دې ځای کلیک وکړئ تاسې ملګرو تاسو ته ښکاري درود شریف دی، د روژې متعلق او شپږ کلمې دي، مبارکې دعاګانې دي. مثلا زه غواړم یوه دعا پکې راولم، پر دې ځای کلیک وکړئ هغه دعا به دلته ډایرکټ راشي. ښکاري ملګرو تاسو ته، نو دا بیرته ډیلیټومه. بل چې دغه څلور کرښې تاسو ته ښکارېږي ملګرو، په دې ځای تاسې کلیک وکړئ، دلته څو خبرې نورې دي چې د تلیفون د ګالرۍ څخه د عکس راخیستل، که په ده باندې کلیک وکړو له تلیفون د ګالرۍ څخه یو عکس موږ راخیستلی شو د بیکګراوند دپاره. بل پکې دی مکمل صفحه، که په ده کلیک وکړو ملګرو دا به موږ ته مکمله صفحه باندې ښکاره شي. بل چې دی د عکس ثبتول، د عکس ثبتول که غواړو چې سیف کړو له دې ځای هم ثبتولی شو. بل د عکس سایز دی، که په دې ځای کلیک وکړو دلته مونږ خپل عکس ته یو سایز انتخابولی شو. مثلا که په دې ځای تاسې کلیک وکړئ دلته د خپلې خوښې سایز دی، مربع سایز دی، د پروفایل عکس دی، د یوټیوب چینل لپاره کوم بینر چې جوړوئ هغه سایز شته، د فیسبوک کاور هم پکې شته، د فیسبوک کاور انتخابومه اوکې کړئ، بس هغه د سایز به انتخاب شي. ښکاري ملګرو د فیسبوک کاور دپاره تیار هغه زموږ عکس جوړ شو، بیرته یې لرې کومه ده. بل پکې راځم ملګرو، زموږ سره په رابطه کې شئ، که تاسو سره کوم پوښتنه وي وړاندیز وي کولی شئ له د اپلیکیشن چې مثلا اوس مکمل بغلاني ورور جوړ کړی له ده سره تاسو خپل هغه پوښتنې او پیشنهادونه شریکولی شئ. زموږ نور اپلیکیشن یې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې هغه اپلیکیشنونه چې مکمل بغلاني ورور جوړ کړي دي هغه نور اپلیکیشن ته لاسرسی ولرئ، په دې ځای کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ هغه د اپلیکیشنونو منبع ته ورسوي. بل چې د اعلانات لرې کړئ، که چیرې ستاسې سره انټرنیټ روښانه وي په صفحه باندې درته آنلاین اعلانات راځي نو پر همدې کلیک وکړئ، اعلانات به مخه به ونیول شي، یعنې بند به شي. ورپسې مخکینی اتومات ثبت شوي ډیزاینونه که په دې ځای تاسې کلیک وکړئ تاسو سره به هغه ډیزاینونه چې مخکې مو پکې کار کړی هغه به اوپن شي. مثلا زه په ده باندې کلیک کوم، دا خو ما مخکې کار کړی و، همغه ډیزاین دی چې دلته را سره دی، بیا هم پکې له دې ځایه کولی شو چې رایولو. خپل ثبت شوی ډیزاین را خلاص کړئ، یعنې هغه ډیزاین چې ما ویلې که غواړو چې موږ په خپل ډیزاین کې نور لاسوهنه وکړو، یعنې مخکې مو ثبت کړی، مثلا همدا ډیزاین نه یو بل ډیزاین ما ثبت کړی دی هغه زه راولم، مثلا دغه په د اوکې کوم، ګورئ ملګرو دا ما مخکې پکې کار کړی دی، که غواړم چې اوس پکې لاسوهنه وکړم نو هغه هم پکې له دې ځایه کولی شو. بل چې د زموږ په اړه معلومات او اړیکې، که په دې ځای تاسې کلیک کړئ تاسې به ډایرکټ د حقمل بغلاني ورور هغه لینکونه دلته پراته دي چې له دې لارې کولی شئ تاسې له هغه سره په ارتباط کې اوسئ. او بل چې دی د اپلیکیشن نه وتل، که په دې زه کلیک وکړم نو اپلیکیشن نه به زه ډایرکټ وځم. مثلا په همدغه لیکنه کې تاسې ګورئ ملګرو د څنګ کې یو دوه آپشنه نور ورکړه، د پورته برخه کې ګورئ یو دا د قلم علامه ده چې ښکاري، په دې ځای که تاسې کلیک کړئ دلته لومړی په دغه په لومړني آپشن کې کلیک وکړئ، دلته غواړئ تاسې په دې کې ایډیټ وکړئ، مثلا دلته یو دا لرې کړئ له دې ځایه، بیا یو پکې یو څه ولیکئ، مثلا افغانستان، دا اوکې کړئ. کله مې چې افغانستان ولیکو ملګرو غواړم د افغانستان یو کاپي یا یو نقل د بل هم راکړي، له دې ځایه کاپي ورته اخیستلی شو، له دې ځایه کولی شو چې د دې کاپي اندازه کوچنۍ کړو یا غټه کړو، ښکاري ملګرو نو دا هم له دې ځایه کېږي، اوکې کړئ. بل چې دی د سرخول د ملګرو غواړم همدا کاپي وسرخیږي په مختلفو طرفونو باندې، له دې ځایه کولی شو چې دا وسرخوو. بل چې پکې دی ملګرو دا د که په دې ځای کلیک کړئ دا به مختلفو سایډونو ته انتقال شي، د انتقال لپاره ګورئ ملګرو چې مختلف سایډونو ته دا زما لیکنه ځي، اوکې کړئ. بل د رنګ تغییرول دی، کولی شم چې له دې ځای ورته رنګ انتخاب کړم، مثلا دا رنګ دی، زیډ رنګ دی،
یا که دا رنګونه مو نه خوښیږي په دا دوه رنګونو باندې کلیک کړئ دلته به ورته داسې رنګونه وي چې له دوو رنګونو څخه جوړ شوي دي. ښکاري ملګرو که دا مو هم خوښ نه وي په دغه د قلم نوکه باندې کلیک کړئ دې ځای باندې ورته خپل رنګونه انتخاب کړئ. مثلا دلته زه یو رنګ انتخابوم ورته دا رنګ انتخابوم او دا بل رنګ چې دی د ده پر ځای ورته زه دغه شین رنګ انتخابوم اوکې کړئ. نو ما سره یو بل رنګ جوړ شو. ښکاري ملګرو زما لیکنه کې دوه رنګونه ځای په ځای شول، یو آبي رنګ دی او بل چې دی شین رنګ دی. نو دا اوکې کوم. ورپسې چې دی ملګرو د مخکې راوستو او د شاته تللو آپشن دی. که دغه لیکنه زه دلته پرېږدم ملګرو تاسو ته ښکاري چې دا د افغانستان کوم سپین رنګ چې دی دا د هغه له پاسه ده. غواړم دا د هغه تر شا یوسم نو په دې ځای کلیک کوم. اوس به هغه افغانستان ترې رامخکې شي. که غواړم چې بیرته همدا لیکنه د مخې ته راشي نو پر دې ځای کلیک کړئ بیرته به هغه لیکنه مخې ته راشي. بل پسې چې د اپشنونه خلاص ملګرو بل چې دی دغه د ډیلیټ نښه تاسو ته ښکاري که په دې ځای کلیک کړئ دا د افغانستان یو کاپي به موږ سره ډیلیټ شي. په دې ځای که کلیک وکړو بیرته به انډو شي یعنې بیرته به زموږ هغه لیکنه راشي. په دې ځای کولی شو چې دا ځان ته نږدې کړو یعنې په پراخه اندازه دغه صفحه وګورو یا په بیرته شاته یوسو کوچنی کړو نو هم امکان لري. له دې ځای کولی شو چې په دې خپل تصویر باندې مختلف کرښې راولو یعنې شاوخوا 4 چوکاټه غوندې خطونه دې پرې راشي. ښکاري ملګرو که دغه سیټینګ علامې باندې ورته کلیک کړو کولی شو چې دغه کرښې په خپله خوښه ښکته او پورته یعنې په کومه اندازه چې تاسو ته په کار وي همغه اندازه باندې وړلی راوړلی شئ. دا بیرته لرې کومه. بل دغه ځای چې دی ملګرو تاسو ته ښکارېږي دا چې موږ سره څو لیره موجود دي هغه لیرونه موږ ته دلته ښکاره کوي. که دلته هر څو لیره وي موږ په څو لیرونو کې کار کړی وي هغه موږ ته په دې ځای کې ښکاره کوي. اوس ما په 2 لیرونو کې کار کړی ښکاري ملګرو 2 لیره دي. دغه یو چې دی دا د بیکګراوند پخوانی دی او دا 2 لیره چې ما تازه پکې کار کړی دې ځای کې ښکارېږي. په دې کې نور څه نشته. راځم لاندې برخې ته ملګرو. لاندې برخې کې تاسو ښکاري سټایلونه. که په دې ځای زه کلیک وکړم دغه لیکنه چې ما کړې غواړم دلته یو سټایل ورکړم ریډیمیډ سټایل چې دلته تیار جوړ شوي سټایلونه دي. مثلا زه دغه سټایل ورکوم. ښکاري ملګرو هغه افغانستان ته څومره ښایسته سټایل یې واخیستو یو بل تیار جوړ شوي سټایل نه مې استفاده وکړه. که دا سټایل نه غواړې مثلا وایه چې دغه سټایل ورکړه دا سټایل وګورئ ملګرو دی واخیستو. که چیرې زه دغه سب کوم ځان سره دغه سټایل په دې ځای کې دا به ما سره سب شي غواړم په آینده کې له دې سټایل نه استفاده وکړم نو ما جوړ کړي سټایلو ته راځم. دغه سټایل دی چې ما کلیک کړی ملګرو وګورئ دا ما وړاندې سب کو همدغه دلته په دغه باندې زه اپلای کوم. ګورئ ملګرو زه بیا راځم پلټنې ته دلته ما جوړ کړي سټایل باندې په دې که کلیک وکړم ښکاري ملګرو ما چې کوم سټایل سب کړی و هغه دلته اپلای شو. بل چې دی تغیرول که غواړم په دې کې ایډیټ وکړم په دې ځای کلیک وکړئ مثلا افغانستان بیرته تبدیل کړم یو بل نوم ته هیواد دې نوم ته تبدیلوم. ښکاري ملګرو هغه افغانستان نوم دې ته تبدیل شو. که غواړم چې له منځه یې ویسم ډیلیټ یې کړم له منځه یې لاړو بیرته یې راولم. که غواړم یو بله کاپي ته واخلم له دې ځای هم کاپي اخیستل کېږي ډیلیټ یې کړم بیرته. بل رامخته کول دا اپشن مې مخکې ویله چې مخې ته راځي او په دې بل باندې شاته ځي. نو له دغه بل چې دی ورپسې په ده باندې مونږ ملګرو کولی چې د خپلې خوښې ځای ته دغه لیکنه ویسو. مثلا زه یې راولم دغه منځ ته دې ځای ته. هغه مخکیني اپشن سره د په توپیر دا دی چې هغه به یا بره تللو ډایرکټ یا به ښکته راتلو یا به دې کونج ته تلو یا به دې بل سایډ ته. خو په دې کې مونږ چې په څومره اندازه خوښه یا همغه اندازه انتقالولی شو. د همغه اپشن دی ملګرو مخکې مې چېرته ویلې چې ډایرکټ به سایډونو ته دغه لیکنه انتقالیږي. مثلا د منځ برخې ته اوکې کړئ. له دې نه وروسته د سایز اندازه ده له دې ځای هم کولی شئ چې سایز ورکړئ چې په کومه اندازه در سره ښه ښکاري همغه اندازه ورته انتخاب کړئ. بل چې دا فاصله ده که دلته موږ سره غواړم په ده کې ځینې لیکنې داسې وي چې هغه بیا فاصلې ته اړتیا لري. له دې ځای کولی شو چې ورته موږ داسې فاصله ورکړو. ورپسې چې دا رنګول دې لیکنې ته مو دا رنګ خوښ نه وي یو بل رنګ ورته ورکړئ نو بل رنګ هم له دې ځای ورته کولی شئ ورکړئ. ښکاري ملګرو دا رنګ ورکړئ دا رنګ ورکړئ چې کوم رنګ درته ښیي اوکې کړئ. نو بیرته لرې کوم زه. بل په دا لیکنه تاسو ته ښکاري ملګرو غواړم د لومړی دته یو سټایل ورکوم چې تر څو هغه زما کومه خبره کوم هغه پکې په سمه بڼه عملي شي. ما دغه سټایل ورکو دې لیکنې ته. غواړم د دې لیکنې منځ کې زه یو تصویر ځای په ځای کړم یعنې یو تصویر پکې راولم. پر دې ځای کلیک کوم دې فولډر ته راځم دلته زه یو تصویر انتخابوم چې د ده په منځ کې راشي.
مثلا زه دغه بیرغ پکې راولم د دې لیکنې منځ کې. اوکې کړئ. ښکاري ملګرو بیرغ دلته راغی پکې که نه د ښکاري څومره ښایسته ښکاري. هغه تصویر ځای په ځای شو د لیکنې منځ کې. بل چې دی د رنګ کمزوری کول دا به بیرته زه خپل عادي حالت ته ویسمه. رنګ کمزوری کول له دې ځای کولی شي چې د لیکنې رنګ تغییره کړو. ښکاري ملګرو رنګ له دې ځای کمیږي. بل د سرخولو باندې مخکې مې خبره کړې وه چې په دې باندې لیکنه تاویږي را تاویږي یو طرف بل طرف ته. بل پټول که په دې ځای کلیک وغواړو د لیکنې یوه برخه له منځه ویسو یا پټه یې کړو. مثلا په دې ډول دغه لیکنه نیمایي پټه شي. ښکاري ملګرو لیکنه پټه شوه. خو دا بیا په لوګو کې د له دې نه استفاده کېږي چې څنګه پکې یو ځای یوه برخه نیمایي پټه کړو. دا بیرته بیک کومه. بل چې دا لیک بڼې یا د سټایلونه دي د خط لپاره دا مخکې درته وښودو. له دې ځای کولی شو چې سټایلونه ورکړو. دا سټایل مثلا دغه سټایل که دا هم خوښ نه وي. دلته ډېر شمېر د پښتو لیک بڼې شته دي. د دري دپاره هم شته، مختلف ژبو د انګلیسۍ دپاره هم پکې شته چې کوم درته ښه ښکارېږي. له دې ځای کولی شئ چې استفاده پکې وکړئ ترې. یو پکې دا دی او بله خبره پکې دا ده ملګرو که ځینې لوګوګانو ته تاسو اړتیا لرئ مثلا فیسبوک، واتساپ یا داسې یو نور څه دلته نومونه لیکئ. هغه نومونه هلته ولیکئ. دا به اوکې کې تاسو کله چې دا اوکې کړو راځم هم د لیک بڼو ته. دې ځای ته چې زه رالم دا به داسې ښکته راسئ ملګرو. دلته ډېر زیات فنټونه دي، ډېرې ښایسته لیکنې دي، ډېرې ښایسته لوګوګانې دي، ډېر ښایسته نور څه مواد پکې شته دي چې تاسو به ترې استفاده کوئ. په هره برخه کې ترې ګټه اخیستلی شئ. زه اوس غواړم چې یا د فیسبوک، واتساپ همداسې نورې لوګوګانې پکې راولمه. په دې کلیک وکړئ ملګرو. دلته ښکاري په تصویر کې دا لوګوګانې ښکاري ملګرو چې ما غوښتل درته مې راوستو. که غواړم چې همدې ځای باندې د محمد نوم راشي، د الله نوم دې راشي، دا هم پکې امکان لري. راځم زه دا هم تاسو ته زه ښیم پر دې ځای کې وګورئ تاسو. دا ګورئ ملګرو دا د الله جل جلاله نومونه پکې راغله ښکاري. که غواړئ د محمد صلی الله علیه وسلم نومونه پکې راشي هغه هم پکې راوستی شئ. دا ویسې همغه لاندې برخې ته یې ورسوئ. لاندې برخه کې هم دا سټایلونه شته دي. د رمضان دپاره هم شته، د اختر دپاره پکې هم شته دي. د کلمو دپاره هم شته پکې. دا ګورئ ملګرو په ده کلیک وکړئ. دلته به موږ ته د محمد په ښایسته ډیزاین کې نومونه لیکل شوي هغه په تیار ډیمیټ ډول راکړي. خو فقط موږ یوازې د انګلیسۍ تورې ورکوو په د همغه په وسیله دا نومونه دلته راتلی شي. بل چې دی ملګرو د سټایل دی. که په سټایل باندې کلیک وکړئ دلته دغه درې اپشن درکوي چې یو بولډ دی. که په دې کلیک وکړئ زموږ لیکنه به لږ پیډ والی واخلي. بل چې دی ایټالیک دی دا بیرته لرې کوم په دې لرې کېږي ملګرو. ایټالیک لیکنه به مو لږ کږه شي. که غواړو بیرته صحیح شي په دې کلیک وکړئ. که غواړو د لیکنې ترمنځ مو یو خط راشي نو په دې کلیک وکړئ یو خط به د لیکنې ترمنځ راشي. نو ته اړتیا نشته دا بیرته لرې کوو اوکې کوو. له ده نه وروسته د لیکنې زمینه ده. په معنا یې همداسې د لیکنې شاته زموږ یو بیکګراونډ موجود وي. په ده کلیک وکړئ دا فعاله کړئ. دلته سپین رنګ ورته انتخاب کړئ. ښکاري ملګرو د دې ځای کولی شئ چې د لیکنې دغه بیکګراونډ اندازه کمه یا زیاته کړئ. دلته پورته وړلی شئ پورته خواته. له دې ځای نه هم کولی شئ چې کمه کړئ یا ښکته او پورته. له دې ځای کولی شئ سایډونو کې لږ فرق راولئ. لږ دا سایډونه کونجونه وګورئ لږ ګول دي شي اوکې کړئ. ګورئ ملګرو د لیکنې شاته زموږ یو بیکګراونډ موجود دی. نو دغه بیکګراونډ بیرته زه لرې کومه بندوم. بل چې دی طرف که چیرې مونږ دلته یو بل لیکنه راواخلو مثلا دغه د محمد صلی الله علیه وسلم یا درود شریف دی دغه راخلمه ګورم د ده طرفونه. اوس په دې طرف کې دا غواړم منځ ته دې راشي. په دې ځای کلیک وکړئ منځ ته ورشي. که غواړم دې بل سایډ ته راشي دې ځای ته کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو سایډونه مختلفو سایډو ته دغه درود شریف انتقالیږي. دا اوکې کړئ.
بل چې دا فاصله ده که غواړم د دې ترمنځ د حروفونو ترمنځ د فاصله راشي دا به داسې ویسې ملګرو د حروفو ترمنځ به فاصله راشي که د جملو ترمنځ غواړئ جملو ترمنځ به هم داسې فاصله راولي ملګرو ښکاري له دې ځای کولی شئ چې دا فاصلې ورکړئ اوکې کړئ بل چې دا بله فاصله چې ده دا د کرښو ترمنځ فاصله ده یعنې د کرښو ترمنځ واټن ورکول دي ښکاري ملګرو د هرې کرښې ترمنځ یو فاصله اخلي دا هم اوکې کړئ دکې نور څه نشته غواړم بل اپشن چې دی دا دیوال معنا یعنې لیکنې ته یو سټروک ورکول په د کلیک وکړئ د غواړم د لیکنې ته یو دیوال ورکړم مثلا سور رنګ کې ورکړم ښکاري ملګرو په کومه اندازه چې تاسو ته بیا ښه ښکاري په هماغه اندازه ورته دیوال یا رنګ ورکول شي بل چې دا سایه یا سیوری دی له دې ځایه که تاسې کلیک کړئ له ښکاري ملګرو دلته به لږ سیوری ښکار شي د دې نه مخکې باید زه دغه بیکګراوند چینج کړم تر څو یو څه هلته دغه سایه په سمه بڼه ښکاره شي صفحه بیکګراوند چې زموږ هغه د لیکنې سایه پکې دا انتخاب هم ورته اوکې کړئ ګورئ ملګرو زه راځم دې ځای ته بیا هم دا سایه اپشن ته ښکاري ملګرو سایه شاته اوس له دې ځای کولی چې لیکنې ته سیوری ورکړو بل داخلي سایه دا خو چې د لیکنې شاته وځي او بل دا د لیکنې منځ کې وځي دا فعاله کې ملګرو ګورئ د لیکنې منځ ته یو تور رنګ اضافه کېږي سایه ورکوي اوکې کړئ له دې ځایه بل چې دا بیرته له منځه وړم دا سایه بندوم پرې بل چې دا روښانتیا که په ده کلیک کړئ ملګرو د لیکنه کې به لږ داسې روښانتیا را پیدا شي ښکاري ملګرو تاسو ته له دې ځای کولی شئ چې لیکنې ته لږ روښانتیا ورکړئ له دې ځای کولی شئ سایډونه انتخاب کړئ ورته چې کوم طرف ته یې دا راشي دا روښانتیا ښکاري دا اپشن یې له دې دپاره دي چې په کومه اندازه بیا ستا لیکنه ښه ښکاري بیا ترې استفاده وکړئ په هماغه بل برخه چې دا د کش کولو برخه ده که په دې باندې کلیک کړئ دغه ورته فعاله کړئ دا لیکنه زه غواړم ځینې لیکنې وي داسې د راشي دا لیکنه اوکې کړئ ښکاري ملګرو یو سره چې داسې ډبل دی بل سره دی داسې لږ نری دی نو دا بیرته اپ کومه بل سرخول دی که غواړم دغه لیکنه دی په 3D ډول وسرخول شي داسې ښکاري ملګرو او له دې ځای کولی شو چې داسې راتاو کړو له دې ځای کولی شو چې بیرته داسې تاو کړو ښکاري ملګرو دې ته 3D ډول سرخول ویل کېږي نو دا بیرته لرې کوم ترې خپل حالت پرې شي له دې ځایه به دغه سایه زه سټروک لږ کم کړمه چې تر څو دغه یو بل اپشن پې عملي کړمه بل راځم ملګرو دلته 3D لیکنه یعنې 3D لیکنه څنګه دا بیرته لرې کومه دغه افغانستان تاسو ښکاري ملګرو دا غواړم چې د لیکنې دا شکل دی 3D ډول ته تبدیل شي راځم پر دې ځای کلیک کومه دا فعاله کې ګورئ ملګرو هغه زما لیکنه 3D ډول ته انتقال شوله دې ځای کولی شو چې په خپله خوښه کوږ یعنې کوم طرف ته دغه لیکنه کږوالی وي څو چې کوم طرف باندې کوږي له دې ځای هم کولی شئ چې په رنګ کې فرق راولئ ګورئ ملګرو له دې ځای هم کولی شئ د لیکنې هغه سایډونه یې ورته د چې کوم طرف ته 3D سیوری لاړ شي انتقالولی شئ ښکاري دا اوکې کړئ دی 3D بخش دی بل چې دا د همدغه 3D وي سیوری د لاندې راشي 3D سایه چې لیکلی په دې ځای کلیک کړئ دلته به یو سیوری لاندې راکړي ښکاري ملګرو دا سیوری ورکړي که غواړئ بل د افغانستان د نوم یو سیوری د راشي د لیکنې سیوری پر دې ځای کلیک وکړئ تاسو به د لیکنې یو سیوری راشي ښکاري ملګرو د افغانستان د نوم یو سیوری په دغه ځای کې را څرګند شو د دې ځای کولی شئ چې انتقال یې کړئ مختلفو برخو ته اوکې کړئ په دې کې نور څه نشته دا به ډیلیټ کړم بل چې د ملګرو دغه برخه ده په دې برخه کې بیا هم دغه لومړی چې د سټیکرې دي له دې ځای کولی شي چې مختلفې سټیکرې راولئ پکې ښکاري ملګرو اوکې کړئ دا سټیکرې به دلته راشي دا بیرته ډیلیټ کړئ اړتیا نشته ورته بل د عکس داخلول دي له دې ځای هم کولی شئ چې یو عکس ورته راولئ دلته به عکس راشي دا هم بیرته ډیلیټ وم بل چې دی رسمول مخکې مې ویلې چې له دې ځای کولی شئ چې په خپله خوښه پکې یو څه رسامي کړئ نو هغه پکې امکان لري کولی شئ ګورئ ملګرو له دې ځای یو شی چې غواړئ رسم کړئ نو کېږي دا به اوکې کړئ له ده نه وروسته بل چې د شکلونه دي شکلونه مې تېر ځل هم درته یادونه وکړه دلته بیا یادونه کومه د دې شکلونو اوکې کړئ ملګرو د ځای کې به شکلونه درکړي چې مختلف شکلونه چې کوم یو ستاسو په کار وي دلته پکې هغه راتلی شي
دا خوښ نه دی بېرته ډیلیټ کړئ، بل پکې راولئ شکل. دې ځای نه زه همدغه شکل بېرته راولم، د ده غواړم دغه رنګ یې له دې ځای تغییرولی شئ. له دې ځای کولی شئ چې بیخي تغییره کړئ. که چوکاټ پکې جوړوئ نو له دې ځای کولی شئ د دیوال غټوالی ورکړئ، چوکاټ به ترې جوړ شي ملګرو. ځینې لیکنو کې له داسې چوکاټونو نه هم استفاده کېږي چې دا دې ځای ته راولئ ملګرو. یو چوکاټ به ترې جوړ شي. بس همدلته بیا خپل هغه ډیزاین کې ترې استفاده کوئ. بېرته دا چوکاټ زه ډیلیټوم. شکلونه کې نور څه نشته، بل چې دی دغه د ډیزاین جوړونکي لیکي دي. له دې ځای هم کولی شئ چې تاسو ځان ته یو ډیزاین وکړئ. مثلا زه یو پاڼه جوړوم، دا دلته راولئ. د دې ځای هم کولی شئ چې استفاده پکې وکړئ. د ځای کې یو رنګ ورکړئ، د پاڼې رنګ خو حتما شین وي، د شین رنګ ورته انتخاب کړئ. ګورئ ملګرو د پاڼې رنګ جوړ شول. د دې ځای هم همغه بیا هغه اپشن یې ورکوئ چې کاپي د شاته وړل، مخکې وړل، د ځای انتقال، رنګ انتخابول، یو تصویر پکې اچول همدې شکل کې دننه. نو د کې هم دونه څه نشته، بل چې دی اشاره ورکوونکي یعنې نښه ښودونکي دپاره دا استعمالیږي. مثلا دلته ډېر وکټورونه شامل دي، پکې دا وکټور نه استفاده کوئ، یا له دې وکټور نه استفاده کوئ، یا له دې نه استفاده کوئ چې کوم غواړئ، داسې ډول کې غواړئ، په دې ډول کې غواړئ چې کوم درته ښه ښکاري، همغه له دې ځای کولی شئ چې اوکې کړئ. را به شي دا بېرته ډیلیټ کړئ، دا هم ډیلیټ کړئ، دا هم ډیلیټومه. د کې نور څه نشته، بل دغه تصویر شکل چې ښکاري ملګرو. دلته د بیکګراوند غواړم، بیکګراوند ته زه یو رنګ ورکړم. مثلا دا بیکګراوند یې ماته سپین وښودل شي، اوکې کړئ، بیکګراوند به سپین وښودل شي. دا بېرته لرې کومه. دلته زه یو څه لیکم، مثلا لیکم علي. دلته زه یو خط بڼه ورکوم، دا لږ داسې سټروک هم ورکړه ورته علي. که دغه علي زه غواړم اوس هغه خبره زه دلته یادونه وکړم چې دغه د ما سره په PNG فارمټ کې سیف شي، یعنې د بیکګراوند یې شاته نه وي. نو په دې ځای کلیک کوم بغیر د صفحې نه، بیکګراوند به لرې شي. له دې ځای کولی شم چې سیف یې کړم. که چېرې د عکس په شکل ثبتول غواړم دلته تېری شم. ګوره هلته تاسو ښکاري مولو PNG. که دا اوکې کړم ما سره به دا په PNG فارمټ کې کولی شم چې له دې نه زه بیا په نورو برخو کې هم استفاده وکړم. نو راځم بیا کېږم، بېرته خپل دې حالت ته راځم. بل د عکس سایز دی، دا په ده باندې کلیک کړئ ملګرو. دلته سایزونه مخکې مې ورته ویلي چې کومه اندازه کې غواړئ ځان ته سایز انتخاب کړئ. له دې ځای هم کولی شئ چې سایز ورکړئ، او دغه ځای کې کولی شئ په خپله خوښه چې هر څو اندازه تاسو غواړئ همغه ورته ولیکئ، او اوکې کړئ. لوړوالی څومره وي، پراخوالی څومره وي، اوکې کړئ. بس هغه سایز به درکړي. بل د سایز بدلول، دا د کوم تصویر چې موږ بیکګراوند ته انتخاب کړی د دغه یوه برخې نه موږ کولی شو چې دغونه برخه د موږ بیکګراوند کې راشي. دا په دې ډول کېږي. بل صفحې دي، که په دې ځای کلیک کړئ دلته به تیارې جوړې صفحې موږ ته راکړي. مثلا زه غواړم دا صفحه دې راشي، ښکاري ملګرو، دا صفحه دې راشي، دا دې راشي، چې کومه ښه ښکاري همغه صفحه له دې ځای کولی شئ چې ورته راوړئ. که دا مو خوښه نه وي د تلیفون د ګالرۍ څخه یو بیکګراوند انتخاب کړئ. مثلا زه دغه بیکګراوند انتخابوم او اوکې کوم یې، ښکاري ملګرو دا بیکګراوند راغی. بل د کامرې څخه په دې کلیک کړو نو کامره به موږ ته راشي. په کامره موږ یو عکس اخلو، هغه دلته د بیکګراوند کې ترې استفاده کولی شو. نو په دې کې هم نور څه نشته. بل چې د اخري آپشن دی په دې ځای که کلیک وکړم دا به زه ډیلیټ کړم دې ځای نه. دلته چې دی لومړی پکې راغی سرخول، په دې ځای که کلیک وکړو موږ دا تصویر به وسرخېږي، یعنې یو طرف ته بل طرف ته به زموږ تصویر تاو راتاو شي. بل چې دی دغه ویګنیټ دی، که په ده باندې کلیک کړو په دې ځای کې به موږ د تصویر ته د کونجونو کې تاسو ښکاري ملګرو یو رنګ راځي. مثلا سور رنګ ورکومه ده، چې کوم رنګ تاسو ښکاري هغه له دې ځای ورکولی شئ. نو دته مو اړتیا نشته، دا بېرته اوکې کومه. بل ګرځمن، که په دې ځای کلیک کړئ په دې تصویر کې به داسې خړوالی را پیدا شي، ښکاري ملګرو تاسو ته. نو دا هم بېرته لرې کومه. بل تورې لیکې راوستل، که په دې ځای کلیک وکړو په موږ تصویر کې به داسې اوږدې اوږدې لیکې را پیدا شي، دا به فعاله کړئ ورته، ښکاري ملګرو داسې یو ډیزاین غوندې ښکاري. دا لیکې کټوئ وړې کوئ، له دې ځای کولی شئ چې نو دا ښکاري ملګرو ویالې هغه لیکې بېرته لرې کوم. بل چې دی روښانتیا، که په دې ځای کلیک وکړو د تصویر ته لږ روښانتیا ورکولی شو، بېرته تیاره کولی شو. ځینې تصویرونه چې هغه ډېر روښانه وي هغه باید لږ تیاره شي، او ځینې چې تیاره وي هغه ته باید روښانتیا ورکړل شي. اوکې کړئ.
بل تازه کول دا هم همداسې دغه سرته راسې ښکاري ملګرو. لږ به تازه شي، دې ځای لمر ته وګورئ او دې لاندې سیوري ته وګورئ. اوکې کړئ. بل د رنګونو تغیرول که په دې ځای کلیک کړو، موږ د دې رنګ اوس یو رنګ کې دی غواړو دا بل رنګ ته تبدیل شي. ښکاري ملګرو، سور رنګ ته تبدیل شي غواړو، خړ رنګ ته تبدیل شي غواړو.